سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. زه بیا هم ستاسو خدمت کې حاضر یم. زه نن تاسو ته ښیم چې مونږ څنګه کولی شو چې ټیګ برانډ چې تاسو کوم ملګري ټیګ کوي او ستاسو پروفایل کې هغې پوسټونه راځي، یعنې ستا په پروفایل چې څوک خلاص کړي ستا ریپورټونه په شاته پاتې شي او هغې به ټیګینګ چې کوم پوسټ باندې چې تاسو ټیګ کړی یاست هماغه به ستاسو پروفایل ته راشي. دوستانو دا ملګرو سره شیر کړئ چې د ډېر دوستانو دا به ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي او دا ټیګ بلاک کول مونږ څنګه کولی شو. مونږ راځو لومړی قدم کې دا درې خطک باندې کلک کوو. کله مو چې درې خطک ته کړو مونږ ځو سیټینګ ته. سیټینګ باندې چې کلک کوو دوستان دلته ډېر آپشنونه راغلی دی، خو مونږ چې کوم آپشن باندې کلک کوو هغه دلته دی ټایم لاین اینډ ټیګینګ. دې باندې مونږ کلک کوو. کله مو چې کلک کوو دلته پورتنی دوه آپشنونه دلته لیکلي دي هو کن پوسټ آن یور ټایم لاین، وایي څوک کولی شي ستا په پروفایل باندې یا ټایم لاین باندې پوسټ وکړي. دلته دی ګورئ دوستانو لږ انټرنیټ هم ضعیف دی، دلته فرینډس لیکلی دی، دا به دلته راځي دوستانو دلته اونلی می کوي. کله چې اونلی می یوازې تاسې کولی شئ چې خپل پروفایل باندې پوسټ کوئ او نور ملګري دې نشي کولی. دا به دلته اونلی می کوي. بیا به بک ځئ. کله چې بک لاړه دا دویم آپشن هو کن سی واټ ادر پوسټ آن یور ټایم لاین، دی باندې هم کلک کوئ. دې باندې چې کلک کوو دوستانو دلته سی مور وهئ. دلته فرینډس لیکلی دې ته به ځئ اونلی می آیکن باندې ټیک مار وهئ. اونلی می کله مو چې دلته ټیک مار وهو دا دوستانو ستاسو ملګري نور تاسو چې پوسټ کوئ خپله یوازې تاسو کولی شئ خپل ټایم لاین کې پوسټ وکړئ، نور ملګري دې تاسې نه ټیګ نه کړي. ټیګ نه به دا ټیګ لعنتي به نه تاسو را خلاص شي. دوستانو که ستاسو څه دې نه ښودلی که زما دغه ویډیو خوښ شوي نو زما چینل لایک سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ.